چون دغه کمپنۍ چې کوم خدمات او وړاندې کوي خپلو مشتریانو ته دوی د نیټورک مارکیټینګ د لارې دغه خدمات وړاندې کوي نو هغه خلکو دپاره هغو ملګرو دپاره چې هغوی غواړي په نیټورک مارکیټینګ کې مصروفیت ولري خپل بزنس خپل ځان ته جوړ کی نیټورک مارکیټینګ وکي کمپنۍ وایي چې هغوی ته مونږه د مارکیټینګ بیل یو پلان لرو کمپنسیشن پلان لرو او دغه کمپنسیشن پلان د مخې دوی ته مونږه د دوی د خوارۍ د زحمت د کار کولو اداینه کوو په دې نیټورک مارکیټینګ برخه کې مونږ ته د کمپنۍ لخوا 4 ډوله امتیازات راکولی کیږي چې یو ډایرکټ سیل بونس دی یعنی مستقیم پلور دی دویم نیټورک بونس دی یعنی د شبکې یا د نیټورک یا د ټیم بونس دی دریم لیډرشپ پول دی هغه ملګري چې لیډرشپ رینکونه ترلاسه کوي د هغوی دپاره دی څلورم 80% اصول دی چې زما په خپله دغه وروستۍ 2 برخې او بیا په ځانګړې توګه وروستۍ برخه چې 80% اصول دي زما ډېره خوښ اصلا پاسیو انکم چې دی غیر مستقیم عاید چې دی هغه همدې ته ویلی کېږي راځو په دې ټولو باندې یو په یو غږیږو او هیله ده چې هغه ملګري چې په نیټورک مارکیټینګ کې فعالیت کوي کار کوي دغو ټکو ته پاملرنه وکړي لومړی خبره چې مخکې بونسونو ته لاړ شمه دا ده چې د اومیګا پرو یوه ستراتیجي دا هم ده چې هر نیټورکر د خپل پیکیج یا د خپلې پانګونې یا د خپل باور له مخې د عایداتو حدود لري مثلا که چیرې تاسې په خپله $100 پانګونه کړې وي یعنې د $100 یو اکاونټ لرئ دلته او غواړئ نیټورک مارکیټینګ وکړئ نو ماکسیمم په هفته کې تاسې $500 پورې کمیشنونه ترلاسه کولی شئ که چیرې ستاسې هفتهوار د نیټورک مارکیټینګ عاید نه د پانګونې هغه جدا بحث دی د نیټورک مارکیټینګ عاید کمیشنونه بونسونه مجموعاً کله $500 زیات شول او ستاسې خپل پیکیج $100 او تاسې ته به یوازې $500 درکولی کېږي هغه زیاتې کمپنۍ ته پاتې کېږي نو کمپنۍ وایي چې که تاسې غواړئ زیات عاید وکړئ له 500 نه تر 2500 یې وکړئ پیکیج مو 500 وکړئ که غواړئ د هفتې تر 500 پورې لیمیټ ولرئ پیکیج مو $10 کوي که غواړئ د هفتې تر 15,000 پورې عاید ولرئ د کمیشنونو پیکیج مو اپګریډ کوي $50,000 ته کوي نو یعنی هر پیکیج تر یو مخصوص لیمیټه پورې تاسې ته هفتهوار د کمیشنونو عایدو یو حدود یا لیمیټس درکوي ډایرکټ سیل بونس څه شی دی دې ته مستقیم پلور هم ویلی کېږي یعنی تاسې د کمپنۍ کم خدمات چې دي دا لومړی په خپله تجربه کوئ اخلئ امتحانوي ګډون پکې کوئ له هغې وروسته چې تاسې ګډون پکې وکړلو په لومړي ځل کې مو معلومات خپل بشپړ کړل په دویم قدم کې مو ګډون پکې وکړلو پانګونه مو وکړه د دوی د خدماتو نه مو استفاده وکړه ګټور مو موندل تاسې څه وکئ دغه خدمات یو چا ته معرفي کوئ دغه فرصت یو چا ته معرفي کوئ هغه چا ته چې تاسې معرفي کوئ که یې خوښ شول دا خدمات او پریکړه وکړله چې دی هم غواړي په دغه فرصت کې ګډون وکړي نو هغه کس ستاسې د لینک په وساطت باندې دلته ثبت و راجستر کیږي کله چې هغه کس ثبت و راجستر شي او د ځان دپاره پکیج واخلي یا د ځان دپاره په خپله خوښه چې هر څومره غواړي انویسټمنټ وکړي په دغه بزنس کې دغه مشتري د انویسټمنټ له مخې کمپنۍ تاسې ته 9% ډایرکټ سیل بونس درکوي یا 9% د مستقیم پلور بونس درکوي تاسو ته چې دا د مشتری په ګټه د مشتری په بودیجه باندې هیڅ کم اغیز نه لري کمې زیاتې پکې نه راځي دا د کمپنۍ لخوا تاسو ته د خپلې ګټې نه 9% یو پلا مستقیم پلور بونس درکوي مثلا تاسو یو څوک راوستو هغه $10,000 انویسټمنټ وکړو د $10,000 به هغه په خپله ځان ته اتل $10,000 تر $20,000 ګټه اخلي ولی د کمپنۍ لخوا نه به د هغه کس په راتګ باندې او $10,000 انویسټمنټ باندې تاسو ته 9% چې $200 کېږي هغه به تاسو ته ډایرکټ بونس درکولی کېږي ولې په یاد مو وي چې هغه $29 اډمنسټریشن فیس چې دی هغه په دغه بونسونو کې نه شمیرل کېږي دویم چې دی هغه نیټورک بونس دی نیټورک بونس د شبکې یا د ټیم یا د ارګنایزیشن بونس دی کوم اومیګا پرو چې کومه ستراتیژي د نیټورک مارکیټینګ دپاره په مخ وړي دې ته باینري سیسټم وایي باینري سیسټم کې مونږه 2 لاینه لرو په 2 لاینونو باندې کار کوو چې نارملی په عامه اصطلاح کې دې ته ښي او چپ لاس ویلی کېږي
چې یو ښي لاس وي یو چپ لاس وي. مثلا دلته تاسې ګورئ چپ لاس چې دی دغه کم لاس چې تاسې ته زیړ ښکاري دا چپ لاس دی، کوم چې اسماني دی دا ښي لاس دی. یعنې ستاسې په ښي او په چپ لاس کې ستاسې په وساطت، ستاسې د ملګرو په وساطت، ستاسې د ټیم په وساطت چې هر څومره کسان دلته راځي، هر څوک یې چې راولي او په هر څومره وخت کې چې راځي، هفته کې راځي، میاشت کې راځي، د هغوی هر ډالر چې دی هغه په هماغه لاس په ښي لاس د ښي او په چپ د چپ ستاسې دپاره آروي شمېرل کیږي چې دې ته رینکینګ والیوم وایي. رینکینګ والیوم آر وي یعنې رینکینګ والیوم. دغه رینکینګ والیوم دوی هفته په هفته باندې بیلانس کوي، متوازن کوي. مثلا فکر وکړئ ستاسې په چپ لاس باندې $50,000 بزنس شوی دی یا انویسټمنټ شوی دی او په ښي لاس باندې $3,000 انویسټمنټ شوی دی په یو اونۍ کې. البته ځکه دا اونۍ په اونۍ بیلانس کیږي یا حسابیږي. کمپنۍ څه کوي چې د 50,000 قوي طرف دی، د 3,000 ضعیف طرف دی، 3,000 له 50,000 منفي کوي، د 50,000 په ځای 2,000 آروي هلته تاسې ته باقي پاتې کیږي. د 3,000 ډډه چې دا هغه صفر کیږي ځکه سره متوازن شول، بیلانس شول، 2,000 هلته پاتې شوې، 3,000 په 3,000 باندې بیلانس شوې او د 3,000 تاسې ته 10% نیټورک بونس درکوي چې $300 کیږي. او هغه یوې ډډې ته 2,000 پوینټه یا آروي چې دا هغه پاتې کیږي تر څو بلې هفتې ته بیا ستاسې په ټیم کې بزنس وشي او بیا دغه آرویګانې راجمع شي او بیا سره بیلنس شي. دې ته مونږ نیټورک بونس یا د شبکې بونس وایو. درېیمې چې دی هغه لیډرشپ پول دی. لیډرشپ پول دپاره 3 پولونه لري دوی. پول 1 دی، پول 2 دی، پول 3 دی. د پول 1 دپاره لومړی شرط دا دی چې تاسې باید سلور رینک ولرئ د لیډرشپ. دویم دا چې یو طرف ته 14,000 بل طرف ته 4,000 آروي ولرئ په یو میاشت کې دننه نه. نو کله چې تاسې یو طرف ته 14,000 بل طرف ته 4,000 آروي برابر کړئ نو تاسې اتوماتیک په یو میاشت کې دننه څه کیږئ سلور رینک اخلئ. سلور رینک مو چې واغستو تاسې لومړي پول ته کوالیفای کیږئ او په دې لومړي پول کې چې هر څومره نور کسان کوالیفای شوي وي په دې کې ګډون ولري د کمپنۍ د یوې میاشتې ټرنوور چې دی هغه په دوی باندې په مساوي ډول باندې تقسیمیږي. همدغسې کله چې تاسې دویم پول ته کوالیفای کوئ نو ستاسې رینک باید چې پلټینیم وي، په یو لاس 60,000 بزنس شوی وي، انویسټمنټ شوی وي، که تاسې وي یا ستاسې ټیم وي، هر چا چې کړی وي ستاسې په ارګنایزیشن کې باید وي. بل طرف ته 90,000 بزنس باید شوی وي، ستاسې رینک باید پلټینیم وي، تاسې له لومړي پول نه وځئ دویم پول ته داخلیږئ. نو چون دلته د دویم پول شرایط د لومړي پول سره فرق کوي نو په لحاظه په دویم پول کې به د لومړي پول په پرتله د ګډونوالو شمیر هم کم وي. په دغه پول کې چې هر څومره ګډونوال شتون ولري د هغوی په هغوی باندې د کمپنۍ د میاشتني ټرنوور 1% په مساوي ډول باندې تقسیمیږي. دریم پول چې دی یو طرف ته 4 لکه بل طرف ته 6 لکه آروي او ډایمنډ بلو ډایمنډ رینک تاسې ته پکار دی. کله چې تاسې بلو ډایمنډ رینک واخیستلو تاسې به له دویم پول نه ووځئ، دریم پول کې به داخل شئ او چون دریم پول کې به د لومړي او د دویم پول په نسبت باندې د ګډونوالو شمیر کم وي ځکه شرایط یې له هغوی سره فرق کوي، توپیر کوي. دا شرایط پوره کول یو لوړې مرتبې ته اړتیا لري نو په لحاظه ګډونوال به هم کم وي. او عین د تیرو پولونو په شکل دلته هم د کمپنۍ د میاشتې 1% ټرنوور چې دی هغه په دریم پول کې چې کم کسان شتون لري په دوی باندې په مساوي ډول باندې تقسیمیږي. دغه هغه لیډرشپ پول سیستم دی چې له دې لارې هم تاسې کولی شئ هره میاشت یو څه مقدار پیسې ترلاسه کړئ. څلورمه برخه چې ده هغه 80% رولز دي. یعنی معنا دا ده چې کله چې تاسې په یوه اونۍ کې هر څومره بونسونه د نیټورک مارکیټینګ د لارې هر څومره بونسونه چې تاسې ترلاسه کوئ مجموعونه یې 80% تاسې ته کیش ډیپوزیټ کیږي په ای والیټ کې، 300 یا 10% چې دی هغه تاسې پیسې والیټ ته ځي. مثلا دلته بیلګه ده چې که چیرې تاسې په یو اونۍ کې $10 عاید وکئ د نیټورک مارکیټینګ د لارې په دغه فرصت کې نو د دې $900 تاسې ته په ای والیټ کې کمپنۍ درکوي او $300 تاسې ته په پیسې والیټ کې کمپنۍ درکوي. د ای والیټ کوم $900 چې دي دا تاسې کولی شئ ویډرا کوئ باینانس ته، کوین بیس ته، crypto.com ته، هر یو والیټ ته چې وي تاسې کولی شئ ویډرا یې کوئ په د USDT په شکل کې
او په مصرف یې ورسوئ. دا تاسې کولی شئ په اومیګا پرو کې بل ملګري ته ولیږئ د چا چې په کار وي. دا تاسې کولی شئ خپلو مشتریانو ته پیکیجونه پرې واخلئ، په ځای د دې چې تاسې باینانس کې USDT واخلئ او هغه USDT بیا کمپنۍ ته ولیږئ. تاسې کولی شئ له همدغو پیسو خپلو مشتریانو ته USDT واخلئ یا پیکیج ورته فعاله کوئ. او کم 300 یا 10% ستاسې د هفتهوار عاید چې کم پیسې والټ ته ځي، کمپنۍ د 12 میاشتو دپاره تاسې ته له دغه 10% نه 10% هره میاشت اداینه کوي. یعنی مثلا که ستاسو $300 د زرو 10% $300 پیسې والټ ته انتقال شوي دي، 700 تاسو مصرف کړي دي، له دغه 300 تاسو ته هره میاشت 10% اداینه کیږي چې 12 میاشتو کې به تاسې د 300 په ځای باندې $380 یعنی 20% به تاسې د ګټې سره دغه پیسې تاسې ته درځي. څون دا هفته په هفته اضافه کیږي په دې کې، یو پلانه ده 2 پلانه دي، هر هفته چې کوم بونسونه تاسې اخلئ د هغې نه 10% پیسې والټ ته ځي. نو دا په راتلونکي کې که د یو څه مودې دپاره تاسې له نیټورک نه څنګ ته کیږئ، په نورو چارو کې مصروفه کیږئ، خپله مستقیم پلور نه لرئ په نیټورک مارکیټینګ کې په خپل ټیم کې، نو د بیک اپ دپاره تاسې کولی شئ چې د پیسیو انکم د عایداتو نه خپل روزمره ضرورتونه چې دي هغه پوره کړئ. دا یې د 80/10 اصول دي. څلورمه برخه یا اخري برخه چې دا هغه د لیډرشپ رینکونه او ریوارډز یا جایزې دي، امتیازات دي چې اومیګا پرو د خپلو نیټورکرانو دپاره د خپلو مارکیټرانو دپاره په نظر کې نیولي دي.